تیونه د بدن هغه غړي دي چې د عمر له پیل نه تر پایه پورې د بدلون په حالت کې دي. که چیرې د ښځې په نور بدن پرده واچو او یوازې تیونو ته وګورو، دقیق عمر یې نشو ویلی، خو پوهېدلی شو چې ښځه د عمر په کومه مرحله کې ده او کوم اناټومیکي او فیزیولوژیکي بدلونونه پکې موجود دي. کله چې ښځه ځوانه او باکره وي، د تیونو څوکې وړې او پې کوي. کله چې ښځه پخېږي، د تیونو څوکې غټېږي او توروالی پیدا کوي. په مسته ځوانۍ کې د ښځو د تیونو څوکې دومره شخېږي چې که سینه بندې نه وي اچولی، د جامو له پاسه ښکارېږي. په پیغلتوب کې د نجونو تیونه ګرد شکل لري او پورته خواته کلک او شخ وي. کله چې ښځه حامله کېږي، تر ټولو لومړی د حاملګۍ نښې په تیونو کې راپیدا کېږي. اول د تیونو سرونه د تیغه وهلو غوندې حرکت کوي، اوږدېږي او تور اوړي. غولانځې حساسیت پیدا کوي او درد شروع کوي. دا ځکه چې هم یې حجم او هم یې وزن 2 برابره کېږي. په زړبوډۍ کې تیونه اوږده او لاندې خواته راپراته وي. په زړبوډۍ کې تیونه له پوستکي سره سولېږي او د ښځو د تیونو لاندې پوستکي لګېږي چې سوی، خارښت او سوروالی پیدا کوي.